الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین ذکری د درسونو په سلسله کې دا اوداسه اړوند مدوه درسونه بیان کړل. نن دریم درس دی. په تیر درس کې مو د اوداسه فرضونه بیان کړل او اوه سنتونه مو بیان کړل. نو نن به بیا هم د اوداسه سنتونه او مستحبات دا بیان کو. د اوداسه اتم سنت دا دی چې یو څوک د لاسو او د پښو ګوتې خلال کی او د اوداسه ګوتې خلالول که د پښو وي که د لاسو وي، دا دواړه خلالول سنت دی. او همدا ډول بل سنت د اوداسه دا دی چې د سر مسه ټوله مسه کړل سي. څلرمه حصه مسه کول د سر دا فرض ده او ټول سر مسه کول دا سنت دی. دغه مسائل دور مختار جل اول صفحه اتیا ټولې پرلپسې راخستې دي. او همدا ډول بل سنت د اوداسه چې دی د سر مسه کول، د غوږو مسه کول. چې کله دې د سر مسه وکړل غوږونه مسه کول دا هم سنت بلل سوي دي. دور مختار جل اول صفحه 2 او د بدن هر غړی درې واري پریولل دا هم سنت دی. او په ترتیب سره اوداس تازه کول، یعنی اول لاسونه، بیا خوله، بیا پزه، بیا ټول مخ پریولل، بیا لاسونه تر چنګلو پریولل، بیا د سر مسه کول، بیا پښې پریولل. او همدا ډول دا د بدن د اوداسه ټول غړي پرلپسې پریولل. داسې نه چې یو غړی دوه پریولې بیا نو په یو بل کار اخته سي، بیا هغه پاته اندامونه پریولې چې په منځ کې وچ نسي. او همدا ډول کله چې یو څوک اودس تازه کوي د بدن غړي دا پریولل، مژل، دا سنتونه د اوداسه دي. مستحبات دا دي چې کله یو څوک اودس تازه کوي پر یو لوړ ځای باندې کښېنستل، مخامخ قبلې ته کښېنستل، په اوداسه کې د بل چا څخه کومک نه غوښتل او داسې ځای نه کښېنستل چې هلته د مردار اوبو څاڅکي یو چاته ورغورځي. او د هر بدن د غړي په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل د هر غړي په وخت. او همدا ډول کله چې د اوداسه اعمال هغه خلاص و، نو بیا وروسته هغه د بدن غړي وروسته چې کومې مسنونه دعاګانې دي هغه ویل دا ضرور دي. او همدا ډول په کتاب کې راځي چې کله دې اودس شروع کړي د شروع په وختو کې به ته اول بسم الله الرحمن الرحیم وایه او یا به دغه دعا وایه لکه په شروع کې چې مو وویل بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام. بیا چې کله دواړه لاسونه مینځې، یعنې دا چې ته په اوداسه باندې شروع کوې، اوبه د اوداسه دې واخیستلې، پر یو لوړ ځای باندې کښېنستلې، داسې ځای چې څاڅکي نه درته راغورځي، شروع په اوداسه کوې، نو دا دعا به ووایه، دا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام. او بیا وروسته چې دواړه لاسونه مینځې نو بیا به دا دعا ووایه اللهم
إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشوم والهلاكة. دا دعا به ووایه. بیا به نو وروسته په خوله باندې اوبه غرغړه کې لکه وچې مو ویله، اوبه به په خوله کې واچوې په رسته لاس، او ښه به یې حلق ته دا اوبه پای ته ورسویې. که روژاتي وې بیا دا کار مه کوه، او دا دعا به ووایه: اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بیا به نو په چپه لاس باندې په پزه باندې 3 وارې اوبه وګرځوې، او دا دعا به ووایه: اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار. په پزه چې اوبه ګرځوې دا دعا به وایه. 3 وارې به په پزه اوبه وګرځوې، د خچڼه ګوته به په پزه کې وګرځوې را وګرځوې. بیا به وروسته مخ پرېولې، او مخ لکه مخکې چې مو وویل د تندي د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا لاندې تر ځینې د رسته غوږه څخه تر چپه غوښه پورې 3 وارې، او اوبه چې دې راپورته کړلې د تندي د خوا څخه اوبه را شروع کړه چې لاندې خوا ته راسي. ژیره به خلال کې، البته که حاجي احرام بند وي یا معتمر وي احرام بند دی وي، هغه په اخلال کې به د ژیرې خلالولو کې به لږ احتیاط کوي، که ژیره څنګه و بېخوته به ور ورسوي، او بیا به 3 واره دا مخ پرېولي، وچ ځای به نه پرېږدي، او دا دعا به ووایي: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. دا دعا به ووایي. 3 واره چې مخ پرېولي، بیا به نو پر رسته لاس چې تر څنګلې پورې مینځي، پر دې رسته لاس باندې به اوبه واچي، دا لاس به راپورته کړي چې اوبه پر دې څنګلې باندې وبهیږي. دغه څنګلې یو ځلې لندول و ټولو ځایو ته اوبه رسول فرض دي، 3 واره لکه په سنتو کې چې مو وویل سنت دي. بیا د دې رسته لاس د ویلو په وخت کې به دا دعا ووایي: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. بیا به چپه لاس ته متوجه سي، د چپه لاس په دې لپه کې به اوبه واچي، د راپورته به کړي چې پر دې څنګلې را وبهیږي. دا څنګلې به در پایه پورې یو دا لیڅی دی یو څنګلی دی. دغه د لاس د خپړې تر دې بند وروسته دغه اوږده حصه هډوکي دې ته لیڅی وایي. هغه پای چې لاس کتیږي دا موټی و لیڅی چې سره بیلي هغه ته څنګلی وایي. دا څنګلی به هم ورسره پرېولي. نو 3 وارې به اوبه و ټولو ځایو ته د دې لاس ورسي. بیا به دا دعا ووایي: اللهم لا تعتني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. اللهم لا تعتني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. او د هغه څخه وروسته به بیا د سر مسه وکړي. د سر مسه د هغه په اړه هم مخکې مو ویلي دي 4مه حصه فرض ده، او د ټوله سر مسه کول سنت دي. داسې به وکړي چې دغه لاس چې ایلونکي دغه بټه ګوته او د شهادت ګوته دا به ولاړې ونیسي، او دا 3 ګوتې چې دي دا به د تندي د ویښتانو څخه دغسې شروع کې زیبه تر پایه تر څټه پورې چې ولاړې، د اخوا څخه بیا پر رسته لاس پر چپه خوا باندې هغه 2 ګوتې چې هغه به را وګرځي، او دا دعا به ووایي: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. او بیا به غوږونه مسه کړي، د غوږو په وخت کې مسه کېدو په وخت کې به دا دعا وایي: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. په دغه لندوالي په غوږونو هم مسه کړي، هغه 2 ګوتې چې مال ولاړې ونیسي په هغو باندې به یې مسه کړي. او بیا به د غاړې مسه وکړي، لږ اوبه به راواخلي په نوو اوبو سره، په هغه سره به دا دعا ووایي: اللهم اعتق رقبتي من النار. دا دعا به ووایي. د هغه څخه وروسته به بیا رسته پښه پرېولي 3 وارې. دا دعا به ووایي: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. او بیا چې 2مه پښه یې هم پرېولله
دا دعا به ووایي اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشکورا وتجارتي لن تبور. بیا چې کله اودس خلاص کی نو مخ به د اسمان طرف ته کی دا دعاوی به ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بیا به دا دعا ووایي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بیا به دا دعا ووایي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بیا به دا دعا ووایي. تر دې ځایه پورې د اوداسه طریقه سوه. وروستو نو بیا اودس څه وخت لازمیږي، د اودس ماتونکي څه دي، څه وخت فرض دی، څه وخت مستحب دی، او دې ته اړوند احکام دا په راتلونکي درسو کې انشاءالله وایو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.